یو خاوندو په وړه وړه خبره باندې به ښځې سره جګړې کولې او وی غوښه ډېره خوښه وه غوښه به یې راوړله او ښځې ته به یې وکړه چې بس دا وګورې ما له پخې او ته به یې نه خورې بس وی وروڼه غوښه به کله کله راوړله او بس هغه به د پخپله خوړله هغې به له سره کوله او کور کې یو پیشونګړې غوندې هم ساتلی و نو یو ځل داسې کار وشو دا ښځه تنګه شوله چې بس خو دې خو غوښه راوړي او ما ته بالکل په ښه نظر باندې ګوري نه یو ځل هغه غوښه راوړې ده کیلو او پیشونګړې خو وړوکي وو کیلو غوښه یې ځان له سره کړې ده او پخپله یې خوړلې ده چې خاوند راغلی دی چې ښځې هغه غوښه راوړه چې وخورمه وی هغه غوښه خو پیشو خوړلې ده نو هغه خاوند یې وی چورګه زه دا پیشونګړې را تلمه چې دا خو کیلو غوښه د پیشونګړي څنګه وخوړه نو ښځې بورقه په سر کړه وی ته پیشونګړي ته لا او زه دنه لاړمه ولې هسې نه چې ګورې ما تاسو سره دغه شان چل شي په وړه وړه خبره جګړه کوو بیا مونږ ګورې پیشونګړي ته لو او ښځې بورقه په سر کړې او کور ته به تللې وي نو د خدای دپاره خپلو ښځو سره او ماشومانو سره په وړه وړه خبره باندې جګړې مه کوئ انشاءالله العظیم روزانه به مونږ دغه شانتې د کور د حالاتو باره کې تاسو سره خبرې اترې کوو مونږ سره اوسېږئ د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته